أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. یعنی الله جل جلاله هغه ذات دی چې تاسې ته برېښنا در ښکاره کوي د پاره د بیرې د هغه چا چې ضرر ورسوي، یا د پاره د طمع د هغه چا چې ګټه او فایده ورسوي. او دغه الله جل جلاله په اوبو درنې وریځې په هوا کې راپورته کوي. یعنی دغه د برېښنا لیدل د دوو حالتو څخه خالي نه دي. ځینې هغه کسان دي چې د تاوانه څخه یې بیریږي، هغه په بیروي، او ځینې هغه کسان دي چې د باران په امید دي، هغه په خوشحاله کوي، او په زړو کې یې د باران طمع پیدا سي. مقصد دا چې د الله جل جلاله ذات د انعام او نعمتو، د انتقام او عذابو د دواړو جامع دی. چې یو مثال یې دا دی چې په دغه اوریځ، تالنده او برېښنا کې په یوه آن کې دوه متضاد کیفیتونه موجود دي چې د عذاب څخه بیره او د رحمت امید دي. مثلا کم وخت چې اوریځې راسي، تالنده او برېښناوي شروع سي، نو خلق په دې امید سي چې باران به واورېږي، خو په عین وخت کې دا بیره هم ورته پیدا سي چې چیرې ټکه یا تندره ونه لویږي چې د انسانانو د هلاکت سبب ونه ګرځي. او یا کم وخت چې په اوبو ډکې درنې اوریځې راسي، خلق په خوشحاله سي چې ښه بارانونه به وسي او د الهي رحمت سبب به وګرځي، خو په عین وخت کې دا بیره هم ورسره پیدا سي چې د دغه بارانو څخه یو لوی طوفان جوړ نه سي او د انسانانو د هلاک سبب ونه ګرځي. نو د انسانانو دپاره دا لازمه ده چې د الله جل جلاله د رحمت امیدواره هم وي او په عین وخت کې یې د عذاب څخه هم وبیریږي. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. او تسبیح وایي رعد په حمد او ثنا د دغه الله او نورې ټولې ملائکې د الله جل جلاله د بیرې او هیبته څخه تسبیح وایي. او دغه الله جل جلاله ټکې تندرې پر هغه چا رالیږي چې د الله جل جلاله اراده وي. حال دا چې دغه خلق د الله جل جلاله په شان کې جدل او جګړې کوي. حال دا چې د الله جل جلاله عقوبت او نیول ډېر سخت دی. د بنو عامر قبیلې چې دغه حالات ولیده چې عامر ابن طفیل ته څه ورپېښه سوه، اربد ابن قیس ته څه ورپېښه سوه، نو بنو عامر ټول پر اسلام ودرېده او اسلام ته داخل سوه. دا د بنو عامر د قبیلې د اسلام سبب و. ورونو، د بني عبدالقیس د قبیلې څخه یوه ډله د مسلمانېدو دپاره مدینې منورې ته راغله چې شمېر یې 40 نفره و. دغه خلق و اسلام او مسلمانېدو ته په ډېر شوق و. کم وخت چې د مسجد نبوي و ساحې یا میداني ته ورسېده، اوښان او سامان یې دغسې پرېښول، حتی اوښان یې هم ونه تړل. په ډېر تلوار او چابکي د مسجد پر طرف ورهي سوه. هر یو غواړي چې تر هغه بل ور دمخه سي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر اسلام بیعت وکړي. د دوی په جمله کې یو پوه او هوښیار سړی و چې نوم یې احنف و او اشج عبدالقیس هم ورته ویل کېده. دغه احنف په پوره احتیاط او آرامي په سړه سینه د اوښانو څخه سامانونه کښته کړه، اوښان یې وتړل، پر سامانو وګرځېدی، بیا نو مسجد ته ورغلی. هغه نورو ټولو بیعت کړی و،
اسلام ته داخل سوي وه دی په آخر کې راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره یې پر اسلام بیعت وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه د ده کار ډېر خوښ سو او په خوشحاله سو. نو یې وفرمایل یا احنف په تا کې دوه خویه یا صفته سته چې د الله او رسول الله خوښ دي. احنف ویل یا رسول الله هغه دوه صفته یا خویه څه شي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل حلم او احتیاط، آرامی او سړه سینه. دغه احنف رضی الله تعالی عنه ډېر حلیم و. د حلم او احتیاط فایده دا ده چې یو انسان په خپلو تصرفاتو کې نه غلطیږي. د احنف د حلم قصې خورا ډېرې دي، خو دغه یوه قصه یې دلته واورئ. وایي احنف یوه مینځه درلوده. یو وخت د دغه مینځې څخه یو لوښی ورڅخه و چې په هغه کې ایښولې اوبه وې. د مینځې څخه دغه لوښی د احنف پر یوه کوچني زوی ولوېدی. هغه وسوځل سو او مړ سو. خو احنف و مینځې ته هیڅ هم ونه ویل. دا یې حلم و. او بل د ده خصلت احتیاط او آرامي وه. په هیڅ کار کې یې تلوار نه کاوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د احتیاط صفت کړی دی او هغه یې ښه بللی دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي احتیاط او آرامي په هر شي کې ښه ده، بیله د خیر او آخرت په کارو کې. په هغو کې ځنډ مه کوه. دا مه وایه چې ته ودرېږه چې زه فکر وکم. مثلا یو چا د خیر او صدقې و کار ته وروبللې، بې له فکره او حسابه جمع او ضرب مه ورته کوه. هغه د خیر کار وکه، مګر په دنیوي کارو کې احتیاط د انسان دپاره خیر دی. بیا نو احنف رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه پوښتنه وکړه او ویل یا رسول الله دغه دوه خویونه ما زده کړي او د ځان عادت مې ګرځولی دي که الله جل جلاله زما په طبیعت کې پیدا کړي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل بلکې الله جل جلاله ته پر دغه خویو پیدا کړي یې. احنف رضی الله تعالی عنه وویل الحمدلله چې الله جل جلاله په ما کې داسې دوه خویه ایښي دي چې د الله او رسول الله خوښ دي. دا د الله جل جلاله احسان دی چې د جل جلاله را پکښې پیدا کړي او بیا یې خوښ کړي دي. نو بنو عبدالقیس مسلمانان سوه. بنو حنیفه چې یو قوم او قبیله ده چې د نجد په یمامه کې اوسېده. ویل کیږي چې دغه قبیلې د جنگ دپاره 100,000 نفر درلوده، یعنې ډېره لو او قوي قبیله وه. د دغه قبیلې 11 نفره مشران د هجرت په 9 کال کې مدینې منورې ته د اسلام راوړلو دپاره راغله، چې په دغه ډله کې مسیلمة الکذاب هم و. مسیلمه ابن ثمامه ابن کبیر ابن حبیب ابن الحارث د دغه بنو حنیفه د قبیلې څخه دی. دغه ډلې د انصارو څخه د یوه سړي په کور کې واړول او بیا و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته بې له مسیلمه څخه د اسلام راوړلو دپاره ورغله. مسیلمه هلته هغه خپل د اړولو په ځای کې پاته سو. مسیلمه مدینې منورې ته راغلی دی خو په اسلام او مسلمانېدو نه دی راځي. څرنګه چې مسیلمه د خپل قوم د مشرانو څخه و نو د قوم څخه مخالفت نه سوای کولی، ورسره راغلی دی مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته نه ورغلی. د قوم دغه راغلو خلقو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره بیعت وکړي او اسلام ته داخل سوه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم و دوی ته هدیې او تحفې ورکړې. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم عادت و چې دغه راغلو خلقو ته به هدیې ورکولې. نو قوم وویل یا رسول الله په موږ کې یو سړی سته چې زموږ د مشرانو څخه دی مګر زموږ سره اوس دلته نه دی راغلی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل څرنګه چې دی ستاسې د سامانو ساتنه او حفاظت کوي او ستاسې خدمت کوي نو بد سړی نه دی. دغه هدیه د هغه دپاره هم در سره واخلئ. قوم هم هغه هدیه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه د مسیلمه دپاره وه ورسره واخیسته او مسیلمه ته ورغله
او ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه هدیه ستا دپاره راکړې ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل څرنګه چې دی ستاسې خدمت او کومک کوي د سامانو حفاظت مو کوي نو بد سړی نه دی. مسیلمه ویل وګورئ محمد صلی الله علیه و آله وسلم زما صفت وکړي. د مسیلمه ټول ملګري مسلمانان سوه بې له ده څخه، خو د دوهم وار دپاره مسیلمه د خپلو ملګرو سره و مسجد نبوي ته ورغلی او هلته په مسجد کې ناست دی. دی او د ده قوم خبرې سره کوي. مسجد نبوي خو تاسې ته در معلوم دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور د مسجد سره مشتی دی، فقط یو دیوال یې تر مابین و او په دغه دیوال کې د کور او مسجد تر مابین یوه دروازه وه چې پرده پر ځړېده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د دغه لارې څخه مسجد ته ورتلی. نو مسیلمه او قوم یې په مسجد کې سره ناست دي او خبرې سره کوي. د مسیلمه شا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور و طرف ته وه، د شا طرف نه ویني. د مسیلمه ملګرو د مسیلمه څخه پوښتنه وکړه چې ته څه وخت اسلام ته داخلیږې؟ مسیلمه ویل که هر وخت محمد صلی الله علیه و آله وسلم زه د ځان خلیفه وګرځولم، یعنی تر ده وروسته یې حکم ماته راکئ زه مسلمانېږم. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوره څخه و مسجد ته ورداخل سو او د مسیلمه خبرې یې واورېدې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه سړي کې شر ولیدی او پوه سو چې د دغه سړي اراده نوره ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې څخه یوه کوچنۍ خاشه راپورته کړه چې په عربي کې عرجون ورته وایي او ویل والله که ته زما څخه دغه خاشه وغواړې در بې نه کم. خلافت خو څه کوې بلکې خاشه نه در کوم. او والله نه را معلومیږي بې له درواغجنه. او والله ته هغه څوک یې چې په خوب کې راښکاره کړه سوې او که بې له اسلامه بیرته ولاړې الله جل جلاله به دې خوار او حقیر کې. دا ټوله سختې او شدیدې خبرې وې. خیر د مسیلمه ملګري ټول و اسلام ته داخل سوه مګر مسیلمة الکذاب نسو مسلمان. په وروسته کې چې د بنو حنیفه ډله د مدینې منورې څخه ولاړه صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله د دې خبرې څخه دې مقصد څه و چې ته هغه څوک یې چې په خوب کې راښکاره سوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل ما په خوب کې ولیده چې د ټولې مځکې خزانې و ما ته راجمعه کړه سوې او بیا مې په خپلو لاسو کې د سرو زرو دوه وښې ولیده چې زما ښه نه ځینې راغله. وحی راته وسوې چې پویه که ما دغه وښې پو کړه او هغه په هوا سوه. صحابه کرامو وویل یا رسول الله د دغه وښیو ترجمه دې په چی سره وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل د هغو ترجمه مې په دوو درواغجنانو سره وکړه چې په جزیرة العرب کې به پیدا کیږي. دوه نفره چې په درواغو سره به د نبوت دعوه کوي او الله جل جلاله بې ذلیله کړي. واقعا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت د مخه دوه نفره چې په درواغو یې د نبوت دعوه وکړه په جزیرة العرب کې پیدا سوه چې یو یې دغه مسیلمة الکذاب په یمامه کې و چې د هجرت په 10 کال کې یې د نبوت دعوه وکړه او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې چې د هجرت 12 کال او د ربیع الاول میاشت وه د وحشي چې د حمزه رضی الله تعالی عنه قاتل و او ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د طرفه ووژل سو. او بل یې اسود العنسی و چې په یمن کې و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت یوه ورځ د مخه د فیروز د طرفه ووژل سو. د ده د وژل کېدو خبر د وحیو په واسطه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او صحابه کرامو ته یې دغه خبر ووایه، خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه و د خلقو په واسطه د یمن څخه خبر راورسېدی. د مسیلمة الکذاب قصه اوږده ده
خو کم وخت چې خپل وطن یمامې ته ولاړی د خپل ځان او د نبوت په باره کې فکر کاوه، تر څو چې داسې دعوه یې وکړه چې دی د الله جل جلاله د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره په نبوت کې شریک کړه سو، او د ځان دپاره یې د نبوت دعوه وکړه. د ځانه څخه یې د شعر پر قسم بې معنا جملې جوړولې او ویل به چې دغه وحی دی چې وما ته رانازلیږي. خپل قوم ته یې شراب او زنا ور حلال کړه، خو پر دغه سربیره هم دا شاهدي ادا کول چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم نبی دی. د یمامې څخه یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته لیک ولیږئ چې لیکلی یې وه من مسیلمة رسول الله الى محمد رسول الله. خبر اوسه چې ماته هم دغه د نبوت په کار کې ستا سره شراکت راکړه سو. د مځکې نیم امر او حکم زموږ دی او نیم یې د قریشو، مګر قریش داسې قوم دی چې تجاوز کوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې په جواب کې لیک ور ولیږئ چې ورته لیکلي یې وه بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى مسیلمة الکذاب. د دغه وخت څخه د مسیلمه لقب کذاب سو. السلام علی من اتبع الهدى اما بعد. ځکه د الله جل جلاله ده او هغه چاته ورکوي چې د ده خوښه وي او آخرت د پرهیزګارانو دی. مسیلمة الکذاب د دغه وخت څخه وخپلو کاذبو ادعاګانو ته دوام ورکوي او د ده دغه د درواغو دعوه د یوه مسلمان نفر په مرتد کېدو سره نور هم شهرت پیدا کوي چې هغه قصه داسې وه. کم وخت چې د بنو حنیفه ډله مسلمانان سوه، د هغې ډلې څخه یو نفر چې نهار ابن عنفوه نومېدی دا هلته په مدینه منوره کې پاته سو. قرآن کریم یې په یاداوه او د اسلام احکام یې زده کول. سورة البقره او سورة آل عمران یې د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه په کومک په یاد کړه. نور د اسلام احکام یې هم زده کړه څو د ده سره کافي علم او معلومات جمع سوه. د قرآن مجید څخه یې ډېره حصه په یاد کړه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه په یوه حدیث کې روایت کوي، وایي زه او دغه نهار او د انصارو څخه بل دریم نفر سره ناست وو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم راغلی او یوه عجیبه خبره یې وکړه. موږ درې نفره ناست یو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ستاسې څخه یو نفر په اور کې دی، یعنی ستاسې درو نفرو څخه یو نفر دوژخ ته ځي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي زه پر خپل ځان ډېر زیات وبېرېدم او پس له څه مودې څخه هغه انصاري هم پر اسلام وفات سو. وایي زما بیره نوره هم زیاته سوه ځکه د هغه درو نفرو څخه زه او نهار پاته سو، او نهار عابد عالم او د قرآن مجید حافظ دی. همیشه لمونځ او عبادت کوي، د قرآن مجید په یادولو او حفظولو مشغوله دی. نو زه پر خپل ځان ډېر بیرېدم چې هغه دوژخي زه نه یم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه نهار د بنو حنیفه و قبیلې ته ولیږئ چې و هغو ته اسلام او د اسلام احکام ور وښیي، ځکه ده د اسلام څخه ډېر شیان زده کړي وه. نو ویل و بنو حنیفه ته ورسه چې په خپله د دغه نهار قبیله وه، د دین احکام ور وښیه. نهار هم رهیسو او یمامې ته ورسېدی. د مخه تر دې چې د خلقو سره یو ځای سي، مسیلمة الکذاب ور وغوښتی او ورته ویل یې یا نهار که دې و خلقو ته وویل چې مسیلمه نبي دی زه به دې د ځان وزیر وګرځوم. د نهار هم د دنیا طمعه پیدا سوه. دی فقیر او غریب سړی و او اوس په یوه وار وزیر کیږي، دنیا ورکش کوي. کم وخت چې د بنو حنیفه مسلمانان او کفار ورته راټول سوه او د ده څخه یې پوښتنه وکړه چې محمد صلی الله علیه و وسلم څه ویل. نهار ویل محمد صلی الله علیه و وسلم ویل چې مسیلمه هم ما غوندې یا زما پر قسم نبی دی. د بنو حنیفه څخه هغه کسان چې مسلمانان سوي وه هغه خلق د دغه نهار په واسطه بیرته مرتد سوه او د بنو حنیفه خلقو مسیلمه په نبوت ومنی چې د نهار دغه کار د مسیلمة الکذاب
د نبوت د شهرت سبب وګرځېدی. دغه قصه موږ ته یوه ډېره مهمه لارښوونه کوي، هغه دا چې موږ خلق نسو پیژندلی. هو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه سړي په باره کې د الهي وحیو او معلوماتو په سبب پیشګویي کړې وه او موږ ولیده چې هغه څه وکړه. خو موږ امت عاجزه بندگان یو، بې له هغه څخه چې الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خبر کړي یو او بې له ظاهري حالت څخه نور څه نسو ویلی. حتی رسول الله صلی الله علیه و وسلم کم وخت چې د تبوک د غذا څخه بیرته مدینې منورې ته راتلی، پر لار یې یو ځای واړول. ځینو نفرو د لښکر اوښان بوتله او څارل یې، خو د دغه نفرو څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوښه ورکه سوه. صحابه کرام پسې ګرځېده چې پیدا یې کړي. هلته بیا په لښکر کې یو منافق و چې نوم یې زید ابن لصیط القینقاعي و. دغه منافق په دې سفر کې د عماره ابن حزم رضی الله تعالی عنه په ډله کې و چې دغه عماره رضی الله تعالی عنه د اهل بدر او اهل بیعة العقبې څخه دی. نو دغه منافق د عماره په خیمه کې ناست دی، مګر په خپله عماره رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د هغه په خیمه کې دی چې هغه خیمه بیا د لښکر په بله منطقه کې وه. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اوښې د ورکېدو خبر په لښکر کې نشر سو، دغه زید منافق چې د عماره رضی الله تعالی عنه په خیمه کې دی وویل آیا محمد نه وایي چې زه نبی یم او د آسمان په خبر مو خبروي؟ مګر اوس دی نه دی خبر چې د ده اوښه چیرې ده. دا خو دلته د عماره رضی الله تعالی عنه په خیمه کې د منافق زید خبره وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې هلته لرې په خپله خیمه کې ناست دی او عماره رضی الله تعالی عنه هم هلته ورسره و، وفرمایل یو سړی وایي چې مقصد یې دغه زید منافق و، ویل یو سړی وایي چې محمد وایي زه نبی یم او د آسمان په خبر مو خبروي، مګر اوس نه دی خبر چې خپله اوښه یې چیرې ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم نور هم وفرمایل زه نه یم خبر مګر په هغه شیانو چې الله جل جلاله په خبر کړی یم، یعنی تر هغه زیات غیب نه دی را معلوم. نو الله جل جلاله خبر کړم چې زما اوښه په پلانۍ شیله کې او په پلاني ځای کې ده، قیزه یا تناو یې په یوه درخته پورې بند دی. نو هغې درختې بنده کړې ده، ولاړ سئ او رای ولئ. نفر پسې ولاړه، واقعا هم اوښه په هغه ځای کې پر هغه قسم بنده وه او اوښه یې راوسته. د دغه واقعې تر لیدلو او اورېدلو وروسته عماره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خیمې څخه و خپلې خیمې ته راغلی او په خپله خیمه کې دغه بیان کوي چې والله اوس عجبه واقعه پیښه سوه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم عجبه خبره وکړه. مقصد هغه قصه یې ټوله بیان کړه. د خیمې د خلقو څخه یوه نفر چې په دغه خیمه کې موجود و عماره رضی الله تعالی عنه ته وویل دغه خبره ستا تر راتګ د مخه دغه زید وکړه. عماره رضی الله تعالی عنه پر زید مخ راواړوه او پر څټ یې په سوکان وهي او ورته وایي الله دې مړ که، ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په باره کې دغه خبرې کوې؟ تر هغو یې واهه چې خلقو ځینې خلاصاوه او بیا یې د خپلې خیمې څخه وشړی. مقصد دا چې غیب بې له الله جل جلاله و بل هیچ چاته نه دي ور معلوم. لا یعلم الغیب الا الله. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په نهار باور او اعتماد وکړي چې و بنو حنیفه ته یې ولېږي، مګر نهار مرتد سو او دغسې فتنه انګیزه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.